رحمان او صابر دواړه ملګري وو. د ښار نه یې ښه کاروبار کړی و. اوس د خپلې خرګاډۍ سره خپل کلي سپین غر ته روان و. ماښام شوی و. اسمان تورو تورو ورېځو نیولی و. خرګاډۍ په ارامه روان و، که دوی ته چې د دنیا هېڅ پروا نه وي. صابره د غویان نن ډېر سخت ښکاري یار. او یاره د دوی دا رفتار خو داسې دی لکه د پاچا جلوس. داسې روان وي نو موږ نیمې شپې ته هم نشو رسېدلی. دا وګوره یار، دا ورېځې څنګه تورېږي، ښکاري چې ګډون باران به راشي. که باران راغی موږ دلته بند شو، ټوله شپه به همدلته تېرو. داسې خبره روانه وه چې ناڅاپه هوا ډېره سخته شوه. د ونې څانګې خوځېدلې، غویان او تر شول، کله به ودرېدل او کله به روان شول. صابره یاره داسې ښکاري لکه چې دا قسمت هم زموږ په ضد شو. هوا هم ډېره سخته ده او غویان هم عجیبه حرکت کوي. داسې ښکاري چې کوم مصیبت را روان دی یار. داسې خبرې کولې چې د باران شېبې شروع شوې. دواړو یو خوا کتل چې د پناه ځای پیدا کړي. هلته داسې رڼا ښکاري، کیدای شي هلته یو کلی یا د چای دوکان وي. راځه چې هلته لاړ شو، لږ تر لږه خو به وچ پاتې شو. ګاډۍ هغه رڼا طرف ته واړوو، خو لاره خټه شوې وه او د باران له وجې نه ډېره خټې وې او ګاډی هم ډېر په مشکل سره روان و. یاره دا لاره خو ډېره عجیبه ده، داسې ښکاري لکه څو کاله هېڅوک پرې نه وي تېر شوی. یاره اوس په کار دی چې لاړ شو، بس کېدلی نه شو، باران هم ډېر تیز دی. څه وخت بعد یو کلي ته ورسېدل. پکې د رڼا څراغونه بل وو. کله چې دوی کلي ته ننوتل، یو سپین ږیری سړی ولیده. د خپل کور په برنډه کې ناست و، مخې ته یې یو د تیلو څراغ بل و. سلام کاکاجي، موږ د باران نه پناه غواړو. لار رانه ورکه شوې ده او شپه هم شوه. څه ځای شته چې موږ پاتې شو؟ سپین ږیري ورو ورو موسکا وکړه. ولې نازویه میلمه خو د خدای رحمت وي، راځئ زما کور ته راځئ. تاسو د غویانو لپاره هم شاته کوټه شته دي، هلته به آرام وکړي. کاکا دوی کور ته دننه بوتلل. کور یې ډېر زوړ و خو پاک و. دیوالونه یې له خټې جوړ وو، چت د زړو خښتو جوړ و، خو هر څه منظم و. د تیلو څراغونه بل وو او کور ته یې یو رازناک چاپېریال ورکړی و. کاکا ستاسو کلي کې بجلي نشته دی؟ نازویه زمونږ کلی لا هم د پخوانۍ زمانې په طرز روان. موږ هم هغه شان ژوند کوو لکه زمونږ پلرونو چې کول. بجلي او نوي شیان زمونږ لپاره بېکاره دي. رحمان او صابر ډېر حیرانه شول. په دې زمانه کې هم داسې نااشنا کلي شته چې پکې بجلي نشته دی. وخت بعد یوه بوډۍ ښځه راغله. میلمانه راغلي دي، څومره ښه خبره ده. ډېر کلونه وشول چې څوک دې لوري ته نه و راغلي. زه تاسو لپاره د روټۍ بندوبست کوم. نه خاله تکلیف مه کوه، موږ لپاره صرف د 2 کیلو ځای پکار دی. نه بچیه، دا څنګه کېدای شي؟ موږ میلمانه بغیره روټۍ نه پرېږدو. تاسو دلته کښېنئ، زه تاسو لپاره روټۍ راوړم. بوډۍ لاړه شي او کاکا او دواړه ملګري په ځای کې. کاکا که رښتیا درته ووایم نو تاسو زموږ لپاره د خدای یو لوی رحمت یې. دې طوفاني شپه کې ستاسو کور زموږ لپاره یو لویه پناه ده. کاکا ستاسو د کلي څه نوم دی؟ موږ مخکې هېڅکله دا لار نه ولیدلې. دا کلی ډېر زوړ دی، دوی یې زمونږ پلرونه او نسلونه دلته اوسېدلي، نوم یې څوک نه یادوي ځکه دلته څوک ډېر نه راځي. لاره یې هم پټه ده. او موږ هم ولیده، لاره ډېره ویرانه وه. داسې ښکاري چې هېڅوک په دې لار نه تېرېږي. بالکل ته رښتیا وایي، موږ دلته د دنیا له شور څخه په سکون کې ژوند کوو. یوازې کله ناکله ستاسو په شان مسافر راځي. د خبرو په منځ کې بوډۍ روټۍ راوړله. خوراک ډېر خوندور و، خو یو عجیبه بوی و پکې، لکه د زړو بوټو یا د پخوانیو مسالو. خاله دا خواړه خو ډېر خوندور دي، خو پکې یو عجیبه ذایقه ده. اوس ویه موږ پخوانی طرز کاروو، د غرني بوټو او زړو مسالو نه کار اخلو. دا بدن ته ګټه ورکوي. دوی روټۍ وخوړه او شپه ورو ورو تیاره شوه. کاکا دوی ته د کور شاته یو وړه کوټه ورکړه. بچیه دا زمونږ فرض و چې ستاسو خو مېلمستیا وکړو. تاسو اوس ارام وکئ، سبا له به زه تاسو ته لاره وښیم. ملګريه دلته یو عجیبه احساس دی. دا خلک ډېر مختلف دي یار. د دوی خبرې، لباس، هر څه زړې زمانې دي. او زما هم ورته یار خیال شو. ته ډېر فکر مه کوه، کېدای شي دا کوم غریب ځای وي چې خلک لا هم زاړه عادتونه کوي. کیدای شي، په امید دی چې هر څه سم وي، خو زما زړه یې نه مني. څه ناڅه دلته کې شته دی. خیر سبا له به وځو. شپه نیمه تېره وه. له برنه د باران اوازونه هم ورو ورو کم شول، خو د هوا شور لا هم روان. رحمان او صابر دواړه ستړي پر کټ وغځېدل. د تیلو چراغ لا هم بل و او له هغې نرمې رڼا سره کوټې یو ډول عجیبه احساس ورکولو. یاره دا خلک ډېر عجیبه دي. دوی خبرې، جامې او دا کور هر څه ډېر مختلف لګي. او زما زړه هم چې دی بېقراره دی، خو پرېږده سبا به وځو. اوس ویده شه یار. رحمان وده شو، خو صابر ته ناڅاپه د شپې په 12 بجې سخته تنده ولګېده. د اوبو لوښي خالي و. هغه ورو ورو له کوټې بهر ووته چې څوک راویښ نه کړي. په برنډه کې یو زوړ کوی و.
صابر اوبو رسۍ راښکلو ته ورنږدې شو له اوبۍ نه وې رایستې چې د کوهي نه یو اواز رالی. موږ سره مدد وکئ، موږ بند یو دلته. دویم پارټ به انشاءالله زر تر زر اپلوډ شي. خو ملګرو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او سبسکرایب مه هېروئ.